ټولنې هندارې ګرانو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. تاسو به له چینی تولیداتو سره اشنا وئ او خامخا به یې په کور او ورځني ژوند کې کاروئ. دا چې چینی تولیدات څنګه دي او ولې ډېر خلک کاروي، د افغانستان او چین سوداګري اوس څنګه حالت لري، تر شا یې لاملونه څه دي، زه په ننني پروګرام کې اړوند معلومات درته وړاندې کوم. روح الله چې د کابل اوسیدونکی د هغه په کور او ورځني ژوند کې چینی تولیدات ډیر کاروي. دا چې نوموړی ولې له چینی تولیداتو څخه ګټه اخلي، زموږ همکار عبیدالله حیدرزی ورسره مرکه کوي. ګران لیدونکو، زه عبیدالله حیدرزی یم او زه د روح الله د کور مخې ته ولاړ یم. روح الله په خپل کور کې له چینی توکو څخه استفاده کوي. ورځو د روح الله کور ته ننوځو او له هغه سره مرکې کوو. کشور چین که هست مثلا خوب تولیدات داره و ارزان است و چیزی خوب است. مثلا از قبیل جاروی برقی است، بلوتوث، گروپ است، ماشین کالاشویی است، دیگه بخاری برقی است. دو نوع بخاری برقی جور کردم، گازیش هم برقیش بسیار با کیفیت خوب است. دیگه از نگاهی بسیار ارزان است، خوب است. نظر به دیگه کشور چین یک چیزی خوب با کیفیت جور میکنه. عاملش هم بیشتر به شما یادآوری کردم که ارزان هم است و کیفیت بسیار خوب است. مثلا یک چیزی را که میاری در خراب شدنش تا 5 سال پیش مستری نمیبری. دیگه بسیار نگاه خوب است. ارزان چی هم است، دیگه کم مصرف هم است. مثلا توی برقی دیگه کشور را استفاده کنی بسیار برق 220 کار است. مثلا اینا بسیار کم برق کم بسیار خوب کار میته، خوب کیفیتش بسیار بالا، چیز خوبش جور میکنه، روان میکنه. ګران لیدونکو، تاسې ولیدل چې موږ د روح الله جان کور ته راغلو او د ده په کور کې هغه توکي چې تاسې هم ولیدل زیاتره یې چیني توکي او دی ورڅخه استفاده کوي. نو دا او ګڼ نور هغه توکي دي چې ډېری افغانان په خپلو کورونو کې له چیني توکو څخه استفاده کوي. چینی تولیدات نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې په لویې کچې کارول کیږي. افغانان هم په خپلو کورونو کې رنګارنګ چینی توکي کاروي. د خپرونې په دې برخه کې د افغانستان د پلازمینې کابل مارکیټونو ته ورځو چې هلته کوم ډول چینی تولیدات پلورل کیږي او بازار یې څنګه دی. د روح الله د کور تر راوتلو وروسته موږ د کابل ښار دویمې ناحیې ته راغلي یو. په دغه ناحیه کې یو لوی مارکیټ ته راغلي یو چې دلته شاوخوا 180 هټۍ دي. په دغه هټیو کې تر ډیره چینی توکي پلورل کیږي. موږ ورځو له هټیوالو او دغه راز له مشتریانو سره خبرې کوو. زما نوم ابراهیم ده او موږ خپل برانډ د چینی ټاټا په نوم راوړو او توزیع لرو په دکاندارانو ته ورکوو. کله ته پیل کې د کاروبار په کله ته وایي په دکان کې یا په هټۍ کې مو کوم توکي ډیر دي او کارونه مو څنګه دي؟ او کارونه ښه دي، ګزاره کوي او دلته توکي چینی مالونه ډیر خلک خوښوي. یو نرخ کې ارزانه ده، خلک یې ډیر علي او نور مالونه برانډ دونه نه چلیږي. یوازې خلک هغه دي ضعیفه دي او د چینی مالونه ډیر کوشش کوي. که تاسو راته د خپل توکي وښیئ چینی توکي کوم توکي دي؟ ټاټا کمپنۍ لرم، برانډ ډیر ښه برانډ ده، چینی ده، جنس ښه جنس ده، صفایي هم ډېر لري، کوالټي هم ډېر لري او خلک ډېر زیات خوښوي. یخچال ښه یخچال ده، بهترین ده او د چینی ده او صفایي هم ډېره ورکړې ده، کوالټي هم ښه کوالټي ده او د کارګر نه بیخي بېغمه اوسي. خلک شکایت نه کوي، جنس ښه جنس ده، یا ښه یخه کوي. ولې خلک ډېر دغه چینی توکي خوښوي؟ لامل یې څه دی؟ لامل یې دا ارزانه ده او خلک ډېر زیات خوښوي. پوه شي نرخ کې متوسط ده. که اصلي مالونه راوړي خلک سره دومره پیسې نشته هغه واخلي. چینی بیا ډېر خالي، کیفیت هم ښه ده، کارګر هم ښه ده، کوالټي هم ښه ده. موږ د ټاټا خپل برانډ ده، ډېر ښایسته مال لري. انشاءالله ډېر جاروګل، ماشینونه، کالوشي، هر شی ارزانه دي. یعنې له دې پرته نور څه شی دي چې چینی توکي وي او افغانان یې په خپلو کورونو کې استفاده کوي؟ یخچالونه استفاده کوي، جارو برقي استفاده کوي، ماشینونه کالوشي استفاده کوي، فریزر استفاده کوي، هر شی استفاده کوي. ارزانه ده. چینی مال د افغانستان کې ډېر زیات وځي، ډېر زیات بازار لري، ډېر خلک یې راوړي. ټول افغانستان تجاران چینی کار کوي، اصلي دونه کوي. او جارو برقي دا ټول چینی دي، کوالټي هم ښه کوالټي ده او ارزان ښه ښایسته خلک دي. وعلیکم السلام، تاسې ښه؟ شکر الحمدلله. یخچال لرو وروره، دا ټاټا کمپنۍ ده، بهترین یخچال ده، ټاټا ظریف چینی دي، مال ښه مال ده، کیفیت هم ښه کیفیت لري، جنس هم ښه جنس لري، کارګر هم ښه کارګر لري. د کوالټي او د کیفیت او د جنس نه بیخي بېغمه اوسېږم. د دې قیمت وروره 13,500 روپۍ ده. ډېره مننه چې وخت یې راکړ. که پیل کې راته ووایې تاسې نن څه شی واخیستل، که راته معرفي یې کوئ؟ مهرباني وروره، موږ یو دانه چینایي یخچال په نوم د ټاټا واخیسته وروره. کوم یو؟ دا یخچال مو واخیسته.
ولې د نورو پر ځای چینایي ته مو مخه کړه او چینایي توکي مو واخیستل یا یخچال مو واخیسته؟ وروره زه خو په کور کې نور وسایل هم دغسې چینایي استعمالوم. د چینایي مال نه موږ ډېر راضي یو، هم په قیمت مناسبه دی، هم جنس یې ښه جنس دی. نو زه په کور کې ډېر داسې چینایي شیان دي چې زه استعمالوم. مثلا ستاسې په کور کې نور شی دی چې هغه چینایي توکي تاسې کاروئ، کار ونه اخلئ؟ یخچال خو مو اوس واخیسته وروره، په دې کې ماشین د کالیو هم لرو، جارو برقي لرو، جوسر چې دي. اوس ډېر توکي چې افغانستان ته زموږ راځي هغه چینایي دي، موږ د چینایي نه راځي یو. کارکرد انشاءالله ښه دی. د قیمتو کیفیت په اړه یې که راته ووایئ، قیمتونه یې څنګه دي او کیفیت یې څنګه دی، څومره کار کوي؟ یعنې کیفیت خو یې چې احتیاط ورسره وشي یا د کور د مناسب د استعمال لپاره دی، تقریبا داسې 6 کاله 7 کاله ښه صحیح کار کوي یو یخچال چینایي چې څوک یې صحیح استعمال کړي. ماشین د ما سره په کور کې ما استعمال کړی دی، تقریبا 6 کاله کېږي چې په کور کې استعمالوم، ښه بهترینه کار کوي او زه ترې نه راضي یم. ومو لیدل چې د افغانستان په مارکیټونو کې ډول ډول چینی تولیدات پیدا کیږي او افغانان هم خوښوي. دوی لامل دا بولي چې د چینی تولیداتو بیې مناسبې دي او ښه ډیزاین شوي دي او کیفیت هم ښه بولي. د چین او افغانستان ترمنځ سوداګري څنګه روانه ده او چین ته کوم ډول افغان تولیدات صادریږي؟ د دغو پوښتنو د ځواب لپاره په سټوډیو کې راسره د اقتصادي چارو کارپو نوید خان نیازی میلمه دی. نیازی صاحب محترم، تاسو ته په خپرونه کې هرکلی کوم، ستړي مه شئ. ډېره مننه، خیر اوسئ. که پیل کې راته ووایې چې اوس چین ته کوم ډول افغان محصولات صادریږي، حالات یې څنګه دی، چینایان کوم ډول افغان توکي خوښوي او د افغانستان او چین ترمنځ دغه سوداګري څنګه روانه ده؟ ډېر د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریز اړیکې په دې وروستیو کې کلونو کې په پراخه ډول په پراخېدو دي چې بېلابېل محصولات ورته صادریږي، چې پکې جلغوزي هم شته دی، غالۍ ده، وچې میوې دي او د مرمرو ډبرې دي، چې د چین د ګمرکاتو معلوماتو له مخې 2024 کال کې د افغانستان صادرات چین ته 4.8 میلیون ډالر په ارزښت دی، چې 90 سلنه یې جلغوزي دي. نو دلته چینایان چې دي جلغوزي، غالۍ او وچې میوو سره ډېره مینه لري. د افغانستان د صنعت او سوداګري وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان صادرات د دوه هیوادونو د سوداګري ټولنیز ارزښت 809 میلیون ډالر ته رسیدلی دي او دغه دواړو ملکونو سوداګري اړیکې په مثبتې خواته روانې. مننه. که دا هم راته وایي چې اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې همکارۍ ورځ تر بلې غوړېږي او سوداګریز حجم یې مخ په زیاتېدو دی، د دې علت تاسو په څه کې بولئ؟ دلته څو عوامل دي. یو صفري تعرفي امتیازات دي چې 2012 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې چین د افغانستان محصولات ته 0 تعرفي امتیازونه ورکړي دي، چې افغان سوداګریز کولی شي پرته له کوم زیاتې مالیاتو څخه خپل محصولات چین ته صادر کړي. دوم د چین بازار ته د افغان محصولاتو ځانګړی ارزښت، چې چین خلک چې دي د افغان محصولات سره ډېره مینه لري، په ځانګړې توګه وچې میوو، جلغوزو او غالیو سره. دا دوام عامل ده. او دریم دا ته ترانسپورتي اسانتیاوې دي چې د افغانستان او چین ترمنځ د اورګاډي مستقیمه لاره چې د افغانستان د کارګو تړین په نوم هم یادیږي، نو د دې دواړو هیوادونو د توکو لیږد هم چټک کړی دی. ډیره مننه نیازی صاحب محترم. بله پوښتنه دا چې چین د ورخلاصون تګلارې د خپل چټک پرمختګ او له نورو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا مهم لامل بولي او نورو هیوادونه هم کولی شي چې ورڅخه ګټه پورته کړي او ټول په ګډه پرمختګ وکړي. تاسو د چین د ورخلاصون دغه تګلارې څنګه ارزیابي کوئ او ستاسو په نظر افغانستان د چین له ورخلاصون څخه څه ګټه پورته کړي او کوم پرمختیایي فرصتونه یې موندلي دي؟ د چین ورخلاصون یا اوپننګ اپ پالیسیز ورته هم وایي د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ یو د مهمو عواملو څخه هم ګڼل کیږي. افغانستان ګڼې اقتصادي ګټې هم ترې لاسته راوړلی شي راوړي دي هم، چې یو 0 تعرفي امتیاز ده، چې بعد له هغه نه 3 تعرفي امتیاز 0 ته رسېدلي، ډېر محصولات زموږ صادر شوي چین هیواد ته. دوم د چین بازار ته د افغانستان د محصولاتو وده ده، چې د چین محصولات چین مصرف کوونکي د افغان محصولات سره ډېره مینه هم لري. دریم د چین کوربه‌توب د نندارتوب کوربه‌توب دی، چې هغه هم یو عوامل څخه کېدلی شي اوسېږي چې افغان کولی شي، افغانان سوداګر کولی شي خپل محصولات هلته نندارتون ته وړاندې کړي، چې تا یوه ګټه یې دا ده چې افغان محصولات د ټولنیز یا د جهاني برانډ لپاره ډېره مهمه.
ډېره زیاته یو بل مننه. نقطه دا هم ده چې د افغانستان د چین پانګوال ډېر لیوالتیا د افغانستان د قانونو په برخه کې هم لیوالتیا لري. ډېره زیاته مننه ښاغلی نیازی صاحب محترم چې تاسو موږ ته وخت راکړی او خپرونه کې سره برخه واخیسته. ژوندی اوسئ. افغانستان او چین د خپلمنځي سوداګرۍ د هڅونې په پاره اغېزمنې تګلارې جوړې کړې او پلې کړې دي. اوس د چین په پلازمینې بیجینګ کې د 2 ملي مجلسونو کلنۍ غونډې روانې دي. چین په دغو 2 کلنیو غونډو کې د ورخلاصون په اړه څه پیغام ورکړی او افغانستان ورڅخه څه ګټه پورته کولی شي؟ په دې اړه د CGTN خبریاله زرینه معلومات راکوي. سلامونه، جوړ په خیر. له بلنې مو مننه. چین ډېر پخوا د ورخلاصون اساسي پالیسي ټاکلی او تر اوسه یې هیڅ بدلون نه دی ورکړی. د چین صدر اعظم د ملي ولسي کانګریس سږنۍ کلنۍ غونډې ته د حکومت په کاري راپور کې ویلي چې چین به په یو لړ تدبیرونو ورخلاصون نور هم پراخ کړي. زما په اند دا به افغانستان او هم نورو هیوادونو ته د همکاریو او ګډو فرصتونه برابر کړي. د ورخلاصون تدبیرونه په بېلابېلو برخو پورې اړه لري. دا چې افغانستان اوس د اقتصادي ودې په هڅه کې دی، نو زما په اند ښایي 2 برخې یې د افغانانو لپاره د پاملرنې وړ وي. لومړی، چین به د کمربند او لارې د ګډې آبادۍ د باکیفیته پرمختګ هڅو ته دوام ورکړي. د اړوندو لویو پروژو او نمونوي پروژو او د ګراس د هغو پروژو چې لوی نه دي خو د خلکو ژوند ته د پام وړ ښه والی ورکوي چارې به پرمخ یوسي. چین او افغانستان د کمربند او لارې مهم همکاران دي او د زیربناو او سوداګرۍ په برخو کې یې همکارۍ ډېرې ښې لاسته راوړنې لري او باور دا دی چې د کمربند او لارې په باکیفیته پرمختګ سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ لا پسې ژورې شي. دویم، چین به د نړیوال وارداتي نندارتون، د وارداتو او صادراتو نړیوال نندارتون او د خدماتي سوداګرۍ نړیوال نندارتون په ګډون د لویو نړیوالو نندارتونونو کوربه‌توب ته هم دوام ورکړي چې په دې سره به د افغانستان په ګډون د بېلابېلو هیوادونو تصدیو ته د خپلو تولیداتو د ښودلو او معاملو زیات فرصتونه برابر شي. په لنډه توګه ویلی شو چې چین د نړۍ ټول هیوادونه د ګډ برخلیک ټولنه بولي او د همدې مفکورې په رڼا کې غواړي چې ورخلاصون لا پراخ کړي او له افغانستان او نورو هیوادونو سره د پرمختګ زیات فرصتونه شریک کړي او ټول ګډه وده ومومي. اغلې زرینې، ستاسو له معلوماتو نړۍ مننه. د چین د ګمرکاتو عمومي ادارې د شمیرنې له مخې په 2023 میلادي کال کې د چین او افغانستان سوداګریز حجم 1.33 میلیارډو ډالرو ته رسیدلی و او دا اندازه د 2024 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې له 250 میلیونو ډالرو واوښته او ممکن په ټول 2024 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه اندازه له 1.15 میلیارډ ډالرو هم پورته شوې وي. باور لرو چې د چین او افغانستان په اغېزمنو تګلارو او په ځانګړې توګه د چین د ورخلاصون سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري نوره هم وغوړېږي. د ټولنې هندارې درنو لیدونکو له تاسو نړۍ مننه چې د خپرونې تر پایه مو راسره ملتیا وکړه. تر بیا مو الله مل ښې چارې.